زه دا منم چې بعضې انسانانو به په نیمه لار کې یوازې پرېښی وي. دا هم منم چې بعضې انسانانو به د ارامه ژوند در باندې تریخ کړی وي او ته به یې په نیمه لار کې یوازې پرېښی وي. خو کله چې یو انسان بل انسان پرېږدي دوه حالته دي. یا به خاوره راخلي په سر به یې اړوي چې ژوند مې تباه شو برباد شو زه باید نور ژوند ونه کړمه. یا هم ته یو بل انتخاب لرې. هغه انتخاب دا دی چې سر د اوس تصمیم ونیسې چې زه نور ژوند کړمه. که په هغه ژوند کې پاتې شو مطمئنه اوسه چې هېڅکله به هم د خوشحالۍ ورځ ونه ګورئ. ملګري او دوستان به دې وګوري چې هره ورځ پیشرفت کوي یوه ځای ته رسېږي او ته به وایې چې لاړم په نیمه لار کې یوازې پرېښودم. داسې نه کېږي. د زړګي سره پورته شه، واړه واړه قدمونه واخله، حرکت وکړه او داسې یوه آینده جوړه کړه چې سبا ته همغه شخص چې ته یې یوازې پرېښی ارمان وکړي چې کاشکې یوازې مې نه وی پرېښی. ته لاړ شه، حرکت وکړه، زحمت وباسه، مه کښېنه، په سر د خاورې مه اړوه. د سختې ورځې تېرېږي. دا په یاد ولره چې په هره توره شپه پسې تکه سپینه